جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویچ غزوہ خندق سے میں اللہ رسول تاو قتل دل اوجه دے واجنا میں محسوسہ کڑا چا اللہ رسول ڈر پتا کلیف تا وچے سے کیر تاروغن کیرولنا میں پتا اکڑا چا ستا ریکاوے اوشی اللہ رسول ڈر اوجا تا ویچر تاوی ویل چھے دا سے لشکی اربشے دی اربشے یو ایجا اربشے دی وی وا اوزا اشتا ویچی باس دا اوزا لولا کا دا اربشے دا اونا برو بارا کزا لا رسول رو اونا ویچی رہا تو ریو گوڑا اس کیرل ارتوی چی خو چی خفا من کہ اللہ رسول تا دا خبر آو کا دا سنی چی ٹولر رو نی دائی وسے وسے کا سون چی اور سر باس ایسا ہی دو اللہ رسول تا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو گئی اردے خوش پر ارتوی چی دے اللہ رسول تو ستا ابو بکر صدیق سے کسون ملگری در سر روالا سیو سے کسون دے مڑی انتظام دعوات میں کڑا دا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کو دے خندقو لے سمر صحابہ وستا عرصی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑی کڑی دو دائیوی چیزیں انتہائی پریشان شم او پتراب بندر تن کیرتا او کیرتا میں ہوئے چیتا وہ اللہ رسول ٹولر راون کڑی دی ویچے تو تمہیں ویلی نہیں چیتا سے ارتا ہویا ویچے ارتا ہوں میں ویلی ویچے ارتا ویلی دی او دبیار راون کڑی دا استے اللہ رسول خپلا چار دو چکلا اللہ رسول اللہ سے ارتا ہے چیدے مرا دغا کیما غدو دغنا دا سالن تو سے ما چاہیے دام یکڑا مڑی دام کڑلا زر کسون وی روایت شرسی زر کسون دا ټول په دا ماړی بند ډاکشل والا رسول ورته ویل چې د دې وزول اډی موتای ما کله چې ماړی او خړلا کنه هغه اډی په وزې کړل دا ورته وکړه کنه وزا بیا و دره دلوي چې جابر دا وزا دې کړته بیزا عزت باندې دې اے نبی مشت سو امتیونی دمر لوی دې برکات ول نبی عزت باندې الله تعالی رو کړه دا عزت مند پزونی ډېر خوري تیرې کړي دي خو عزت مند د موت او فکر یې کړه دا د موت او غم یې کړه دا نن عزت مند د دغ زره صاحب بے وفای روغللا چې مشته د نوم نرسي د پلور نوم مشته پتا نشتا پیژانی نه تاسو پکې رشه پتا او کی چې محمد سے پیژانی دا د مسلمان شان د انصاف تا په دینه بل انتها د ظلم کېدای شي عزت مند یو زیشه م بیانو وچ په سیرت نبی علیہ السلام په زندگی غالم ته ویل چې دا تاسو هر کول پروګرام کوي وی چې وچ مولوی صاحب دا زکا کوي چې مو نیکه چې کی مو عالمو وچ غوډا د شي مل منځ بیان کو وچ به خلک کسونه پښتناو نه کوله چې دا محمد چې تی دا وی چار پټه او دا مډرونه ډارې دا سیکتا وچ چاته دا پته نشته چې دا سیکتا نن عزت مند چې مشته دا پته نه چې محمد مصطفی سیکتا به د سنت سے اختیار کړي عزت مند مشته سے نبی د 100 لاکھ انبیاء کرام سردار دا مشته سے نبی عزت مند اللہ رب العالمین دمرا لوی مقام ورکڑا دا سمر انبیاء کرام تا چھ معجزے و مقامات و انعامات ملاو دی و جملتها مجموعت لمحمدی مشتو سے محمد مصطفیٰ شاہ جمع شوی دی پر نومی محمد دا پلور نومی عبداللہ دا میر نومی عمینا دا نیکو نومی عبد المطلب دا غور نیکو نومی حاشم پا مکاش پیدو شوا دا مدینه ته هجرت کړه دا نبی او پیغمبر رب د طرف نه احکامات روړي د ټوله انبیاء کرام خاتم د آخرین نبی دا د ټوله نبیونو سردار دا دمر پر خو چرته پاتای چې میر نبی دا سه ان مشته دمر پر عزت مند پاتا نشتا اغا دے غیر رسم رواج طریقے دیغے ککڑے گند خلق رسم و رواج آمیر اختیار کائیو پا بند خوش ریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیڑانی ناچے سیکتا عزت مند دادے ایمان سارا حساد و لازمہ حساد کہ موت اخپل نبی پیڑان دلائی سنات زندگی اختیار کول اوے سمرا خام جانوے تو دے پورا انہوں تو پتا نشتا جسے اللہ رسول دے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شہادت نا خبر دا دے کربلا پا مائندول شوی وینے دے حسین تیجی دے خاندان رسول وینے تیجی خبر دا
خدا دا ویندو کړي چې یا الله کربلا کا امام کې او موت د پوره دعا کړي دو نن عزتمند دلم دمره انتها تا چې خپل نبی متعلق مشته د زندگی متعلق پتا نشتا به سمیر د سنت اختیار کی سمیر د سنت اختیار کی د الله رسول لش کی شکل مبارک درته بیاناو الله رسول سرانګو وکان اظهر اللون الله رسول مخ مبارک گلابی رنگیو دا گلاب چې کله پخې سپړی په دغه ټیم شه دا برش کای تازه داسې د الله رسول د رخسار مبارک وي کتاب لیکي وجهه یتلألأ کتلألؤ القمر لیلة البدر د الله رسول د مخ مبارک و داسې زالید لکه سور الله سمش پېژمی چې زالېږي داسې مخ یو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ایو صحابی وی چې سور لسمش پېژمایا پوس دالید الله رسول یا پس را جوړا شو موغه پېژمی تا قتل الله رسول تما قتل پېژمی تما قتل الله رسول تما قتل وی چې الله رسول د مو پسترګه شه پېژمی نا خلاو عائشہ بی بی وی لنا شمسن وللآفاق شمسن وچی و میر می رسترگا دو و د اسمانه می رسترگا دو شمسی خار من شمس السما میر می رسترگا د اسمان په می رسترگا نه بهتر دو زکه چا ما شم وخت دی بیری د می ټولا می رسترگا همیشه په افق بند زلیږي نو عزتمند الله رسول اظهر اللون عظیم الهما سر مبارکی غاٹو وڑی کا سر دا عیب دا الله رسول د سر وشتون رجل الشعر ليس بجعد ولا ثبت د الله رسول د سر وشتون ان پیرا سیخ ویل کا د سرمله پشان اون پیرا ګړ ګوتی ویل کا د افریقه ول خلق ول داسه درمی اعلی کا یہ بیل چې یہ به موج وی موج داسه د الله رسول زلف پراته وي واسع الجبین د الله رسول دا ټنډه مبارکه دا واسعه وا د الله رسول حواجبه کالقوس ازج الحواجب د الله رسول دا ورزی مبارکه دا د قوس په شان همده ا قوس لندانه یا داسه ګول داسه د الله رسول من غیر کرن پمیون شدا وشتون نه او شیخ خامدار لکه نن خو جوړېږي کنه لیکه ورکای د الله رسول قدرتی طور بنده ادعج العینین تکے تیرے سترگے ویشدے سترگے غاٹے سترگے احدب الاشفار دا اللہ رسول دا بونو مبارک دا سے ویشد تپڑ گن بونوی دا اللہ رسول او دا سے سترگے وے کہ کلا مایندور دا سے سترگے چیئے کڑے بے چا سترگے اور طرح سالے رکوائی نشلے دعا صحابہ وے چی سترگے اور طرح ملاو کوائش لے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغینا سواوے چی اللہ رسول سترگے چیئے کڑے بے ٹولے سترگے ٹیٹے کے دلے دا سے روبو پشے ایو صحابی وی چې کومه چا پښتنه وکړه چې الله رسول سرانګه دا وی چې بیزن شت بیان وای د سرو بو د پسترګه چې د ور قتل ارشای و پورته شل سهل الحدین الله رسول د رخسار مبارک نه داسه پیرار وتلی نه پیران ناوتی د ناوتی آباد لیدل شي پیرار وتلی آباد لیدل شي او په مخ شو فيه تدبیر د الله رسول د مخ ګول او داسه ویژ د نو د الله رسول د پیزا مبارک دا سچیګه و نور و په بند زالید د الله رسول د غوښینا مبارک چې راغېد و د دغه سنایا غوښنه و د سه نور ور ته بارته و پړه کو خطلا د سه نبی عزتمند بیٹو الله رو کړه زکا شاعر اورتے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچے خوبان ہما دارند تو تنہا داری عزتمان دے موتو دے نبی حسن موتو نبی سمرا غمجان زندگی تیرا دو موتو دے پورا تیرا دو قبر سے پریشان موتو دے پورا معاشر مائندون سے غمجان چا دے پورا موتو دے پورا غمجان یو صحابی یا رسول اللہ وہ معاشر مائندون سے سفارش کاوے یا سفارش ہو دے کم زوئے دے گورن وہ پولیس سورات سنگا میں گورا یا رسول آزوی میں نکڑے مند ویچے بے میں میزان تلے سنگا گورا آزویشے میں نکڑے مند ویچے پا حوز کوثر میں گورا وہ اے آناس پدا دریز ویشے وی خاما خاپی وزویشے زدر تمیلا ویشن دا وی چاہتا وی لوڑی ابو بکر و عمارتا وی پدا غزویشے وی لوڑی
حسن او حسین او فاطمه ته په دغه شی لري نه دا ګناګور او مات ته چې دا سني چې بیړای غاره کوي دغه ویلوړي چې دا ګناګور او مات چې د نوم نو ورسي دغه ویلوړي ا ګناګور او مات چې د طریقې نه نفرت دغه ته ویلوړي الله رب العالمین د میشتو زده محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اتباع نصیب کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.